یا مور پیسې ولا که راسه ستا ته هغه جان ته ووایه چې د لارې خرڅ مازې راکړي. سمه ده، زه به ورسم. نور محمد پلاره، نور محمد ځي په ښار ته یو څه پیسې ورکړه چې د لارې کرایه چې پیسې نه لري. دغه دې پیسې ورکومه مګر بېرته زما پیسې به ځینې راخلې. سمه سم درکوي. دغه دې زوی پلار دې سره افغانۍ راکړلې، ویلې ول د په پور یې ورکوم، وایي بېرته زه خپلې پیسې غواړم، زما پیسې دې راته راواستوي. کوشش وکړه چې یو خواري ورې ورسره ونیسې، یو کار ورسره وکړې. ښه دی؟ سمه ده مور، زه درسره ځم. مخکې ښه. د خدای امان خو کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. هغه جانه زه درسره ځم، د خدای په امان. مخې دې ښه. ګوره چې کارمار پیدا کړې بیا بېکاره را نه سې. سمه ده هغه جان. دا څه پکه؟ دا مې کتل چې نر ده که ښځه. اتلس سوی کاچه ده پر درو کسو تقسیم که 18,000 تقسیم پر درو څو رسیږي؟ شپږ زره مساوي شپږ زره. د هر یوه ګټه مساوي کېږي. ګوره احمد، محمود، حمید مساوي په څو؟ په شپږ زره. دوی په یوه کار کې شپږ زره روپۍ ګټلي دي. څنګه یې؟ ښه یې؟ جوړ یې؟ په خیر یې؟ پلار دې ښه و؟ کور کراري وه؟ ولې دومره وځنډېدلې؟ څومره عمر دې وکړ؟ بس په کور کې یو څه کارونه وو، نو خامخا بس کور ته تللې وم. څه دې وکړله؟ د کور څه دې اجازه راواخیسته که یا؟ د کوره څه مې اجازه راواخیستل، خو پلار مې ولې؟ پلار دې څه ویله؟ د هغه نه وم خوښه چې زه پوهنتون ووایم، خو هغه یو شرط درلودی. د څه شي شرط؟ هغه ویل که ته پوهنتون ووایې نو کار به وکړې، ما ته به پیسې راستې، زه په دا سپینه ږیره باندې د کور خرڅ نه شم برابرولی. رښتیا هم دا یې لویه ستونزه ده. زموږ ډېر ځوانان د اقتصادي مشکلاتو څخه نشي کولی چې لوړې زده کړې وکړي.
نو تا پلار ته نه ویل چې دغونې خوارۍ او زحمتونه مې کښلي دي دغه یو پوهنتون به م ووایم ډېر مې ورته وویل خو هغه ویل چې زه پیسو ته ضرورت لرم د هغه اول هم نه وه خوښه چې زه مکتب ووایم زه خیر دی زه به یو سی وي در جوړه کړم قرار به دا دفترو ته وروړو داسې کار به پیدا کړو چې هم پوهنتون ورسره وایه هم د کار یې پیسې به پلار ته ورسه مشکل بال وي څنګه دې خوښه ده بس چې ستاسې هر رقم خوښه وي زما هم هغه رقم در سره خوښه ده ښځې پیسې چې ما درکړې وې هغه راوړه دا پیسې څه شوي دي زما په صدرې خو ما درته پیسې اچولې وې دا ولې دغه د بکس ټولې پیسې مې راواخلې ښځې دا زما په جیب کې پیسې وې دا چا کښلې دي زه څه خبر یم ستا په صدرې زه څه خبر یم در اوسه مې ستا د صدرې څه شی کښلی دی چې اوس راته وایې څنګه ته نه یې په خبره په کور کې زه یم که ته ما پر دغه دسته درې ځړولې وه پیسې چا راوړلې بل ځای به دې ورکې کړي کور خو هېچا نه دی اخیستي نه ما لیدلي دي نه مې ولاکه لاس ورولي بل ځای مې نو چېرې ورکې کړي دي بل ځای مې دې ورکې کړي زه ستا ته غواړم ولاکه دې او قدم پرېږدم چې زما پیسې راده کړې په کور کې پیسې ورکېږي ته ښځه یې څلېرویشت ساعته په کور کې ناسته یې یو تولې پر ما بد ګمانې کوه ولاکه لاس لا ورولي څنګه په تا ګماني نه کوم په کور کې پیسې ورکېږي او ته راته راغلې چې اوس